الله الرحمن الرحیم. راځو که چیرته ستاسو په پی سي کې یو دانه ډرایو وسیږي لکه که زمونږ چینل مو نوی لایک کړی لایک یې کړئ، سبسکرایب تر نه هېر نشي او د بیل آیکن کېکاږئ. فار اگزامپل دلته وګورئ ما سره چې دی څو ډرایبونه دي، نو که چیرته تاسو سره چې دی ډرایبونه زیات یعنې یو ډرایب وسیږي نو هغه درته یو ستونزه جوړوي. ستونزه داسې اوسېږي چې هغې کې یوازې مطلب تاسو وینډوز انسټال کړې ده، که چېرته ستاسو ضروري فایلونه اوسېږي او ستاسو کمپیوټر وینډوز ختمه کړي او تاسو غواړئ دې ته وینډوز وکړئ، نو امکان ډېر شته چې ستاسو فایلونه هلته له منځه لاړ شي، ورسره مهمه ډیټا مو ورسره له منځه لاړه شي. نو کوشش وکړئ کله چې تاسو یو شی سیف کوئ نو کوشش وکړئ دغه د کم ډرایب سره چې دغه د سیسټم یا د وینډوز علامه ده ورسره، نو دې کې شی نه مه اچوئ. امکان زیات شته چې تاسو وینډوز یو دمې مطلب چې دی مطلب ختمه شي او بیا کار درته ونه کولی شي. نو د دې د وجې چې دی تاسو باید دې کې شی نه وانه اچوئ، او که چېرته یو ډرایب وي نو نور ډرایبونه څنګه جوړولی شئ. نو د دې لپاره اسانه طریقې دا ده چې تاسو راځئ ګورئ ما سره چې دی ای دی او همداسې ډي ډرایب دی، جي دی او همداسې چې دی سی دی. زه یو بل ډرایب جوړوم، نو بل ډرایب جوړولو لپاره به داسې وکړئ چې د کمپیوټر په مای کمپیوټر په پی سي باندې به کلیک وکړئ او دلته به لاړ شئ چې دی منیج په منیج هم کلیک وکړه، دا لږ شان ته ځان راخلي، هغې نه پس یو وینډوز ښکاره کېږي دلته. ها نو دا وینډوز راغله. کله چې دا راغله د دې نه پس دلته لیکلي ډیسک منیجمنټ، یعنې دا ډیسکونو د ترتیب دی، په دې باندې کلیک وکړئ داسې، او تاسو غواړئ چې دی مطلب تاسو سره به زیاتره وختونو کې داسې زیات پیښیږي چې تاسو سره سی ډرایب چې دی ډېر زیات یعنې یو سی ډرایب جوړ شوی وي، هغې کې وینډوز انسټاله کړي وي، او دا سی ډرایب چې دی کوشش وکړئ چې دی داسې 50 یا 60 جی بي جوړ کړئ. ښه خبره ده، ډېرې غټې مه جوړوئ او ډېر کوچنی مه جوړوئ، ځکه که کوچنی جوړ کړئ نو هلته بعضې پروګرامونه تاسو انسټالوئ زیاتره په سی کې انسټالېږي، نو هغه بیا فل کېږي. نو د دې لپاره تاسو پروګرامونه انسټال کړئ نو دا تقریبا 60 جی بي پورې ځای ورکړي ده. زه راځم ورته یم دغسې دغه ډرایب چې دی ما سره 214 جی بي دی فار اگزامپل، زه د دې نه یو بل ډرایب راوکاږم. نو د دې لپاره به چې دی په همدې باندې رایټ کلیک وکړئ، دلته یې لیکلي دي شرینک ویلیوم، د شرینک ویلیوم باندې به کلیک وکړئ، او دا چې دی دلته موږ ته هغه اندازه یې راښیي دي ځکه وی فعلا چې دی انټر اماونټ اف سپیس ټو شرینک ان ام بي، په ام بي باندې د دې څنګه کولی شو دی مطلب هغه اندازه چې ته غواړې جوړ کړي، څومره اندازه ته غواړې جوړ کړي دلته به ورته ولیکي، او فعلا چې دی ټوټل سایز موږ سره دا لاندې دی، دومره ام بي موږ سره زیات مطلب ام بي شته دی، یعنې دومره موږ کولی شو چې دی یو پروګرام یو دغه جوړ کړو، مطلب یو بل ډرایب جوړ کړو. خو نه زه دومره غټ نه جوړوم، دلته چې دی زه یعنې کم ته راځي زه 50 جوړوم، ګورئ چې دی 50 د دې نه ورکمیږي، زه چې هلته دغه لیکم ګورئ د دې نه کمیږي، نه زه ورته یم داسې وکړه چې یو 50 راته جوړ کړه، نو 50 ام بي مې په کار دی، فقط د تاسو ته د طریقې د ښودلو په خاطر 50 ام بي جوړوم. نو راشئ دا شرینک کې داسې چې کلم شرینک دا ګورئ دلته موږ سره جوړ شلو، خو ولې دا اکټیو نه دی، څنګه به کولی شو دلته اضافه کړو تر څو دا دلته راشي هلته موږ ته ښکاره شي او موږ ته نور قابل استفادې شي. په دې باندې به رایټ کلیک وکړئ، را به شي نیو سمپل ویلیو مې لیکلی دی، په دې باندې کلیک وکړئ، نیکسټ یې کوئ، داسې همداسې څومره اندازه هلته یې ورکولی شي، داسې څومره سپیس نیسي او څه راشي نیکسټ واخلئ. که چېرته کم لیټرز کې ورته تغیرات راولئ نو دلته موږ ته وایي چې په ایچ درته جوړو، کوی ته ستا د بل خوښې کوم یو لیټر وي انتخاب یې کړه، او همداسې که لوکیشن ټاکې ورته وټاکه، بس ورته یې نورو پورې کار مله مستقیمه نیکسټ. که چېرته کوم یو نوم ورکوي دلته لیبل دی نو نیو ویلیوم په نامه درته جوړ کړو، که نه بس ورته یم بس همدې باندې جوړ کړه نیکسټ، او دا فینش کړه. کله چې دې فینش کړلو دا موږ سره چې دی دلته نور اکټیو کېږي، لکه وګورئ دلته د نیو ویلیوم ایچ په نامه باندې جوړ شلو، دې ځای کې موږ سره جوړ شو. تاسو راځئ اوس یې وګورئ دلته چې لاړ شم ما سره به ډرایب جوړ شوی وي، ګورئ ایچ په نامه باندې جوړ شلو. زه راځم نه دا بیرته ختم که راته، دا به بیرته څنګه ختمو، نو بیرته لاړ شئ هماغسې ته رایټ کلیک په پی سي وکړئ، منیج ته لاړ شئ، د منیج نه پس چې دی بیا دلته وګورئ ډیسک منیجمنټ یې لیکلی، په هماغه ترتیب باندې بیرته لاړ شئ، کوم ځای کې چې نیو دی همدا راواخلئ، دلته که راشئ تاسو دا ډیلیټ کړئ، ډیلیټ
یس دا مو ډیلیټ که بیرته دا مو چې ډیلیټ که غواړئ دې سره اضافه کړئ دې سره اضافه کوئ رایټ کلیک وکړئ داسې او دغلته یو بل آپشن چې دلته اکسټینډ ویلیو مې لیکلی دی ما ته دا بیرته اکسټینډ که په دې کلیک وکړه نیکسټ وایي څومره اندازه دی 50 MB دی هو نیکسټ او فینیش دا بیرته چې دی راځي او د دې سره اضافه کیږي نو دا بیرته چې دی هغې ځای نه ختم شلو موږ سره چې دی یعنې کوم چې مخکیني ډرایبونه هماغه بیرته موجود دي د دې ځای نه ختم شلو نو په دې رقم باندې که چېرته ستاسو غواړئ ډرایبونه جدا را جدا کړئ نو د دې لارې طریقې نه استفاده کولی شئ